دلته کې زه هغه پښتنو لیکوالانو ذکر کول غواړم کوم چې د پښتو ژبې نه علاوه په نورو ژبو کې لیکل کړي دي او دغه لیک په دغه نورو قومونو څومره اثر غورځولی دی. د مجبور خټک دوه د شاعرۍ مجموعې سلګت پھول او دل کی بستی شایع شوي دي. د اجمل خټک د جلاوطن کی شاعري په نوم شعري ټولګه چاپ شوې ده. د وخت د کمی په وجه به زه صرف د هغه پښتنو لیکوالانو نومونه واخلم کوم چې په اردو او نورو ژبو کې لیک کړی دی لکه ممتاز علي خان، ولی محمد طوفان، ربنواز مایل، سعید گوهر، ممتازی خان، زیتون بانو، احمد جان مروت، میجر الطاف خټک، اظهار الله اظهار، ډاکټر علي کومیل قزلباش، فیض محمد شهزاد، طارق حسین، رحیم گل، طاهر افریدی، عجب خان افریدی، عبدالکافی ادیب، سحر یوسفزئی، اشرف درانی، ډاکټر آصف سلیم، صفیه بشیر گنڈاپور، حمزه خان شینواری، اجمل خټک، خیال بخاری، ډاکټر محمد اعظم، افضل رضا، سعد الله جان برق، غزاله نگار اورکزئی، یونس قیاسی، نوید بشر، ایوب صابر، د سوات محمد پرویز شاهین، حافظ الپوری، پروفیسر افضل رضا، شیر افضل خان بریکوٹی، پروفیسر اسیر منگل، عبدالحلیم اثر، فضل حق شیدا، سید تقویم الحق کاکا خیل، قلندر مومند، پروفیسر محمد نواز طاهر، همیش خلیل، طاهر بخاری، ډاکټر راجولی شاه خټک، ریاض تسنیم، فضل ربی راهی، یوسف خان یوسف، ډاکټر سهیل انشاء، سلیم راز، فضل محمود روخان، محمد ایاز، روح الامین نایاب، تصدیق اقبال بابو، ډاکټر اسماعیل گوهر او د میا کریم داد شهید نه علاوه نور ډیر داسې نمونه دي چې هغوی د خپل قلم په ذریعه د نورو ژبو جولۍ ته ډیر څه ارتاو کړي دي. په دغه حواله سره که د اروخاد رحیم شاه رحیم کتاب غټه خزانه وکتلی شي نو صرف د سوات او خواوشا د علاقو د شاعرانو او ادیبانو خدمات به برسیره شي. زه په دلیل سره دا خبره کوم چې اردو ژبې له چې د سوات نوموړي محقق محمد پرویز شاهین څه ورکړي دي دغه حق لا تر اوسه بل چا نه دی پوره کړی. د دوی کتابونه قومي او بین الاقوامي شهرت لري. ډاکټر نقیب احمد جان وایي د پښتنو سره د مغلو حکمرانانو د دشمنۍ د وجې نه د اردو نه د پښتو لفظونو ویستلو کوشش کړی شوی دی او د پښتنو په اردو ژبه د حق د تسلیمولو نه انکار کړی دی. خو بیا هم د پښتو په اردو دومره د پښتنو په اردو دومره درانه او نه ختمیدونکي اثرات دي چې نه خو د وخت دوړه پناه کولی شي او نه د دشمنۍ چاړه د یو بل نه پرې کولی شي. پرویز شاهین د پاکستان ډکشنري بورډ ممبر دی او دا معلومات ماته د جی سی یونیورسټي لاهور نه شوي دي. د دې نه علاوه د دوی کتابونه د پاکستان په ډیرو یونیورسټیانو کې په لایبرریانو کې پراته دي. دا خلاصه کوي چې په بهر ملکونو چې الله تعالی دوی له کوم عزت ورکړی دی هغه د ډیرو کمو خلقو ته حاصل دی او زموږ دا حال دی چې که په سټیج د دوی خبره لږه زیاته کړي نو د چیټو باران پسې جوړ وي. په اخره کې زه د الله تعالی شکر ادا کوم چې موږ له الله تعالی خپل یو ښه د قدر وړ تهذیب راکړی او موږ یې مسلمانان او بیا پښتانه پیدا کړي یو. د پښتو په دې شعر درنه اجازت غواړم. وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم.